د مفتي عبدالرؤف صاحب د نورو بیاناتو لپاره پیج تعقیب کړئ. ګلبدین افغان ورور پوښتنه کړې ده که پر یو چا باندې قسم واوړي نو آیا روژې نیول بهتر دي او که فدیه ورکول؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. په دغه مسله کې غواړم چې تفصیل وکړم. اول قسم دی. قسم که سړی په غیر الله باندې واخلي هغه او یا داسې واخلي که ما دا کار ونه کړي زه کافر یم، بیا که راولاړ شو دغه سړي دا کار وکړي د ده ګمان دا و چې زه وکړم کافر کېږم، بیا هم وکړي په کافر کېږي، دا ډېر سایه وکړي. او که چیرې د هغسې په غیر الله قسم واخلي که په رسول الله واخلي که په بت واخلي که په هر شي واخلي او که کس ته تعظیم بیا حرام دی. او په الله باندې قسم خپل په کور کې پر څلور قسمه دی، دا پر درې قسمه دی. دا چې واورئ، اول یو یمین هغه غموس دی، یو یمین لغوه دی، یو یمین منعقد دی. یمین لغوه دغه ته وایي زموږ د امام صاحب پر مذهب باندې دوه تفسیره دي. اول دا دی چې سړی دا قسم واخلي چې والله که ما وړمه ورځ یا پرون یا شل کاله مخکې دا کار کړی وي، خو ده کړی وي په یاد یې نه وي چې دا قسم واخلي، که نه کې په یاد وای بیا نه اخیستی، یا یې کار کړی دی دی والله که مې کړی وي په یاد یې نه وي، دا یمین لغوه دی، ګناه نه لري، نه کفاره لري. دوم یمین لغوه دا دی چې سړی بلا قصده د قسمه خبرې کوي، وایي والله که دا کار وکړم، والله کې وکړم، بالله کې وکړم، دا هم قسم نه دی. دا هم یمین لغوه دی، نه فدیه شته او نه ګناه. دوم یمین غموس دی. غموس د غمس دی، غمس غوټې ته وایي چې دی به په ګناه کې غوټه شي، وروسته بیا په دوزخ کې غوټه شي. دا هغه دی چې پر ماضي باندې قسم واخلي، وایي زه دا کار ما والله که کړی په روژ کال یا اساس یا څو ورځې مخکې یا شل کاله مخکې یا څو کاله مخکې ما والله که کړی په خبرې چې کړی دی خو دی ما والله که کړی، یا وایي والله چې کړی مې دی خو په خبر وي چې نه دی کړی دی کړی مې. دا یمین غموس دی، دا سخته ګناه ده، د اشراک بالله سره رسول الله مبارک په یو حدیث کې راوړي، ډېر پام وکړئ، مګر و کفاره نه لري، صرف توبه ده. درېیم یمین منعقد دی. منعقد دغه ته وایي چې د راتلونکي دپاره زه قسم واخلم چې دا کار په راتلونکي ولاکه وکړم، دغه بیا څوک دی؟ دا ته یمین منعقد وایي. دا کار ولاکه وکړم بری وکړم، یا ولاکه ولې چې وکړم بیا نه وکړم، دا بیا دغه ته یمین منعقد وایي په مستقبل کې. دا یمین منعقد که چیرې سړي پر دې شي باندې قسم واخیستی چې د هغه کول د دغه پرېښول دته غټه خبره نه وه، نو بیا چې دی راولاړېږي ځان حنیسوي، دوې ګناوې دي، دوه شیان دي. یو دغه د حنس ګناه ده چې ځان ته زه دا کار کوم ودې نه کوي، په دې ګناه کار دی چې ځان دې حنیس کوي. او دوهم دا دی چې کفاره د یمین هم شته در باندې. کفاره د یمین دا د کفاره د یمین بیا دا جزا ده، دا جزا هم شته، نو یو ګناه ده یو جزا ده، دا دواړه شته. او که چیرې پر نیک دې قسم اخیستی و چې زه ولاکه روژه ونیسم، ولاکه د مور سره خبرې وکړم، ولاکه د پلار سره، بیا دا دی چې خامخا به ته راولاړېږې دا قسم به پر ځان اړوې په حنس کې، هغه ګناه نشته بلکې فایده پکښې ده، لیکن کفاره در باندې شته. خلاص د هغه د خبرې چې وشولې کفاره یوازې په یمین منعقد کې ده چې پر مضارع موږ قسم واخلو، بیا وروسته هغه شی واخلو چې کوو یې نه وکړو یا نه کوو بیا وکړو. دغه اوس دا قسم دا که زه پر یوه که قسمونه واخلم، ډېر قسمونه واخلم، یوه فدیه کافي ده، تداخل خوري که ډېر فدیه وایي. په دغه مسله کې اختلاف دی، ډېر به پام ورته کوئ چې دا ښه سم دم درته وویل شي. اول بعضې علما وایي چې دا تداخل خوري، خو هغه بیا تداخل چې خوري څوک وایي مطلق تداخل خوري، څوک وایي یا پر یوه قسم چې سړی پر یوه فعل چې ډېر قسمونه واخلي، نن هم دا کار ولاکه وکړم، سبا هم ولاکې وکړم، هغه کار شیم بل سبا هم، یا پر یوه ځای والله بالله تعالی ثم بالله که دغه یو پر یوه کار یې واخلي، دا تداخل خوري. او که پر دوه فعلو ونې خوري، بعضې وایي د دوو فعلو له هم خوري، بعضې وایي د اثبات چې دا فعل کوم پر دیارلسو قسمونه چې واخلي دا جلا تداخل خوري، او چې پر نه پې واخلي دا کار نه کوم بیا وکړي دا بل ځای. دا کتابونه چې څوک مطلقه وایي څوک بل، دا رجل محتاط په یو اویا درېمټو کې دا رانقل کړي دي د بل چا قول، او لیکن د ده قول نه. او فریدیه په شپږم ټوک کې اصول الدین په نوي کې رانقل کړي دي چې تداخل خوري. او دا ګوري دا ډېرې داسې
هغه محمود الفتاوا په دریم ټوک 292 کې ویلي چې تداخل خوري کفایت المفتي په دوم ټوک 245 کې ویلي خوري نور الهدى وایي په 115 کې وایي خوري دارالعلوم دیوبند وایي په دوم ټوک 14 کې وایي خوري او دا غره کم یوسفیان وایي په پنځم ټوک 5 هغه نه سرویس کې وایي خوري لکن اصح مبتدی خبره ده چې تداخل نه خوري حتی که پر یو پیل سړی په شل کال کې ډېر قسمونه واخلي او که په یو ورځ باندې ډېر قسمونه واخلي هر څو قسمونه چې واخیستل د هغو ټول فدیه غواړي او که په عمر باندې پر یو پیل یو اخیستی وانیسته او پر بل پیل یې بل اخیستی وانیسته پر بل خامخا د هر ریمن دپاره جلا فدیه غواړي جلا خامخا جلا فدیه غواړي بل طرز نه کېږي نه صحیح کېږي دغه یا صح دي پر دغه یا فتوا ده د جمهور مذهب هم دی دا عبدالمختار رضی مختار دریم ټوک 55 صفحه او تقریرات رافی دریم ټوک هغه 14 صفحه مبسوط د سرخسی اتم ټوک 185 صفحه باریدایک صدرم ټوک 490 صفحه دا تاسو ګوري کاجی خان فراموش دی هندیه دوم ټوک 2 صفحه هندیه دوم ټوک 55 صفحه بدایي او صنایع دریم ټوک 6 صفحه بزازیه فراموش دی هندیه صدرم ټوک 290 صفحه نوازل 240 صفحه زاد الفقيه دوم ټوک 410 صفحه دا ګوري دا چې تبین الحقایق دریم ټوک 420 صفحه اولوجیات دوم ټوک 55 صفحه مجموع الانهور دریم ټوک 215 صفحه تحتوی د مختار دوم ټوک 390 صفحه او دا بیا پاوکی او دا رقم یا لاو سنن هغه پنم ټوک 4240 صفحه او دا رقم فقه اسلامي وادلو تو دوم ټوک 810 خلاص الفتاوا دوم ټوک 128 تاترخانیش پرم ټوک 28 فتول کدل پنځم ټوک دراویایم او فتاوای عثمانیه دوم ټوک 490 دا او دغه اصل الفتاوا پنځم ټوک 400 هغه 95 او دغه موسوعه فقهیه 15 ټوک 40 تر دغه مرجع کتابونه لیکل دي خدای او سمې د ټول تداخل نه کړی ډیره سایه وکړي دوهمه په دایمین کې بل پښتنه د قسم کفاره څنګه د کفاره دغه کفاری دي چې د کفارو ته مو پام سي د کفاره درته هم یو خبره بل په مابین کې د تنبیه پر رقم درته وام په بل دغه اسما چې د خدای نه دغه اسما او ترجمه یې په دې قسم کېږي چې په خدای قسم کوم په الله مې دې قسم په خدای مې دې قسم دا قسم کېږي په څشتن تعالی مې دې قسم و دا قسم کېږي په تاوای عباد الرحمن پنځم ټوک 212 صفحه کې مسائل او رنکاحل پنځم ټوک 522 صفحه او هدايه پر صدر د فضل قدیر صدرم ټوک 318 صفحه او فضل قدیر صدرم ټوک 318 صفحه دا ټول بل خبره ده چې دا فدیه څه ده فدیه دغه شان یا به د هر قسم د پاره بیا چې دا پام وکړي د هر قسم د پاره اولن لس مسکینان ته ډوډۍ غرمه او ماښام دواړه یا لس مسکینان ته هغه څوک ده دا کالی دي لس جامع اریوت د یو قسم د پاره دوا که یو جامع ورکی په اطرفو چې ارزي کنه د ډوډۍ په شو کې د یو جامع د لسو کسانان ډوډۍ په کېدل په ډوډۍ په نیت روا دي د جامع په نیت نه دی روا جامع چې په اطرفو لس پر وایي سمانه یو لس جوړه یو جامع د شلو جوړو په باید خدای وای جوړه د اعلان شې د من د پاره ولس مشکلات یو کې غړي نه خلاصي کنه د ډوډۍ و کې خلاصي کنه د جامع و کې په جامو کې هم نسواله وای دا خوراولار سو اول یا به ډوډۍ دی ورکی یا کالی او یا مړی آزادي دغه اختیار دی په دغه درو شان کې اختیار دی مړی آزادي یو لس مسکینان ته ډوډۍ غرمه او ماښام ورکړي دوا او کله سو مسکینان ته جامه ورکړي په دې کې اختیار دی کدا یو په واسو وروجي نه دی او کدا په واسه نو بیا د هر قسم د پر جلا درې وروجي او هغه درې وروجي متتابعات پر لپسې به هغه نشي کې وګوسونه دی ورسته مطلق نشي کېدا ته کې دیونی ول درې مې چونی ول په خطا چې ماته سول ام به کفاره به سره نشي هغه کشل قسم او شل ور درې وروجي دي هر څه تداخل نه دا بل پښتنه داغه خبره ده ترتیب دی د کفاره پر بل رقم هغه ترتیب نه جوړیږي دغه رقم ترتیب وکوي بل دا خو بل سوله دا تبین الحقایق دریم ټوک 410 صفحه هدايه او فتل قدیر پنځم ټوک 15 صفحه هندیا دوم ټوک 18 ما کانیا صدرم ټوک 130 دارالعلوم دیوبند هغه 12 ټوک 18 صفحه دا خو هغه درته وسو یو پښتنه دا ډیره خوندوره پښتنه ده چې د قسم په فدیه کې
هغه قیامت صحیح کېږي که نه صحیح کېږي. اوس 10 مسکینانو ته ډوډۍ نه 7 غنم هم صحیح کېږي. غنم هغه نیمن غنم پر قسم باندې دا که نیمن غنم نه سم پیسې ورکم سند پیسې هم صحیح کېږي والا خدمت وکړه. او اوس ورسه 2 کیلو غنم باید که په هر څو چې روپۍ ورکړه مګر و دا بل زده کړي هغه یا به خامخا 10 مسکینان پکې لازم دي یا به یو مسکین ته په 10 ورځې ورکړي یو مسکین ته په یوه ورځ نه دي هغه دا دی د یوه پیدیوه من پیدیا ته فرض که کیلو هغه ته فرض که 2 کیلو غنم په 100 افغانۍ سوله نو باره ګرد راولاړ شو د 10 مسکینانو ډوډۍ هغه 1000 افغانۍ شو دا 1000 افغانۍ په 10 ورځې یو مسکین ته ورکولی شي په یوه ورځ یو مسکین ته نه شي ورکولی که څه څونه مسکین او 10 مسکینان ته به ورکولی شي چې سل ورکړي او قیامت بالکل پکې جایز دی دا روان در مختار فراموش در مختار جلد اول 23 او هندیا جلد اول 180 او هدایه پر پدرکدر 2 کتاب النوازل هغه لسم ټوک 290 او اب کې مسائل او نقال 5 والله سبحانه اعلم.